موږ د شعار دا د هدف مو د موږ د افغانستان ټولو خلکو لپاره ټولنیز عدالت غواړو. موږ تاسو ګورو چې متاسفانه هغه ټولنیز عدالت په ټولنه کې نه ده مراعات سوی، نه په کوم شکل چې اړینه وله او دې باره کې مبارزه باید څه ونه سوله او کوم شکل چې سیاسي چلندونه وسوله. موږ تاسو ګورو چې دولت لخوا هم بعضې ناغړي او بعضې مشکلاتونه سوله چې موږ باندې که ځوانان دي دلته موږ ښه کدرونه لرو، متاسفانه دوی راولي له خارج نه دوی پاسپورټ راولي موږ باندې حاکمیت کوي. موږ دوی سره په دا اساس باندې موږ دوی خلاف نیسو ولې هغه ځوانان خارج نه راځي، هغه هم تحصیل کړي دي، همدې خاورې بچیان دي، مګر هم هغه شکل چې دغه ځوانانو ته وده ورکول سي او تشویق سي. د بېلګې په توګه یو اداره کې به یو نفر 10 کاله بېکار کړي، تجربه به لري، هغه باید ستا مخ ته لاړ سي، مګر یو څوک ناشناس او په مسلک کې اشنا نه وي نو هغه دوی باندې حاکمیت کېږي او راولي رئیس ته یې نه وي. زموږ ډېر فوکس و ډېر فعالیت مو ځوانانو ته د ودې لپاره ده، ځوانانو ته څنګه وده ورکړو تحصیلي برخه کې چې موږ تقریبا 345 تنه ځوانان پوهنتونونو ته معرفي کړي دي او دوی مو تشویق کړي دي او درس وایي. پوهنتونونو سره تفاهمنامې موږ ابضا کړي دي چې تقریبا 50 سلنه دوی تخفیف راکوي او موږ له خوا چې ورته معرفي کېږي. همدارنګه صحت په برخه کې موږ ډېر لاسته راوړنې لرو، ډېر فعالیت مو کړی ده چې هغه ورونه او خویندې بې وضاحته مشکلاتونه چې لري موږ له شورا غړي چې رهبري غړي چې موږ ته معرفي کوي چې په خالص ډول معرفي کوو. فیس کاملا رایګان ده. د دې تر څنګ معایناتونه تقریبا 50% تخفیف ده او هغه اکثر چې ډېر اقتصادي ستونزې ولري معایناتونه هم د دوی رایګان دي، دوا کې تخفیف ورکول کېږي. بل دا چې موږ ځوانان رسنیو ته معرفي کوو، سیمینارونه ورته نیسو په مختلفو ولایتو کې. او اساسي خبر دا ده یو ماحول مو ښه رامنځته کړی ده، هغه په دې معنی چې هر قوم ده یوازینۍ شورا په افغانستان کې دا شورا ده چې دې کې ټول بېلابېل قومونه پکې شته دي، بېل قومونه ټول پکې دي. اوس فرض مثال موږ له سرپل ولایت نه ده استاد زبیده روشنا چې دا ازبیکه ده، کندوز نه همدا رقم ده، غزني نه همدغه هزاره ورور ده، د منګه هرات نه مختلف ولایتونه همداسې ټول قومونه راټول سوي دي او یو غږ د یو څه لپاره خلکو تعصب په وړاندې څه موږ څنګه وکولی شو تعصب له منځه یوسو او ځوانانو ته وده ورکړو.